بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون د انکسار اړوند ځینې سوالونه حل کړل. ځینې سوالونو باندې مو کار وکړی او په هغه کې د سینل د قانون اړوند چې کوم فورمولونه موږ ویلي وو هغه څخه مو استفاده وکړه. راځو په ننني لوست کې موږ تاسو د انکسار ضریب زده کوو چې د انکسار ضریب څه شي ته ویل کېږي او همدارنګه د انکسار د ضریب عمومي فورمول به انشاءالله الرحمن زده کړو. راځو د انکسار ضریب چې د لسم ټولګي فزیک مضمون 15 لوست دی راپیلوو. لومړی که چیرې موږ او تاسو د انکسار ضریب ته راسو چې ته راسو که چیرې د انکسار ضریب ته راسو نو داسې ویلی سو چې د انکسار ضریب د دوو محیطونو ترمنځ د نور د سرعت بدلون عبارت د انکسار د ضریب څخه دی. یعنی دغه کله چې نور د یوه محیط څخه بل محیط ته داخلیږي، کله چې نور د یوه شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي، په دغه وخت کې د دغه دوو شفاف محیطونو ترمنځ چې د نور د سرعت کوم بدلون دی دغه بدلون ته د انکسار ضریب ویل کېږي. صحیح دی؟ د مثال په توګه سره مثلا زه وایم فور ایگزامپل دا څه شی دی؟ دا مثلا یو محیط سو. صحیح دی؟ دا څه شی سو؟ یو محیط سو، دا بل محیط سو. کله چې نوري وړانګه د دې شفاف محیط څخه دا بل شفاف محیط ته داخلیږي. یو رقیق شفاف محیط دی، بل غلیظ شفاف محیط دی. کله چې نوري وړانګه د رقیق شفاف محیط څخه دا غلیظ شفاف محیط ته داخلیږي. یا که چیرې دا رقیق محیط سي او دا غلیظ محیط سي هیڅ کوم توپیر نه لري. په دغه وخت کې په دا رقیق شفاف محیط کې د نور سرعت یو رقم دی او په غلیظ شفاف محیط کې د نور سرعت بل رقم دی. نو کله چې دغه د نوري وړانګه د یوه محیط څخه را روانه وي او دا بل محیط ته څه رقم کېږي؟ داخلیږي. په دغه وخت کې د دې په سرعت کې بدلون رامنځته کېږي. ولې؟ ځکه دا رقیق شفاف محیط دی، په دې کې نوري وړانګه تیز حرکت کولی سي او دا غلیظ شفاف محیط دی، په دې کې د نوري وړانګې سرعت څه رقم کېږي؟ یو څه کرارېږي چې دغه حرکت د دې لامل کېږي چې دا نور ماتېږي. صحیح دی؟ د نور ماتېدنه موږ تاسو مخکې ویلي وو. اوس دلته کله چې نوري وړانګه د یوه محیط څخه د یوه شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي نو د دغه دواړو شفاف محیطونو ترمنځ د نور د سرعت بدلون ته د انکسار ضریب ویل کېږي. یعنی موږ داسې وایو چې د دوو محیطونو ترمنځ د نور د دوو شفاف محیطونو ترمنځ د نور د سرعت بدلون عبارت د انکسار د ضریب څخه دی. یعنی کله چې وړانګه د لومړي محیط څخه دویم محیط ته داخلیږي د نور په سرعت کې چې کوم بدلون رامنځته کېږي، د وړانګې په سرعت کې چې کوم بدلون رامنځته کېږي دې ته خپله د انکسار ضریب ورته ویل کېږي. صحیح دی؟ د انکسار د ضریب عمومي فورمول چې دی هغه په خپله n مساوي کېږي c یې پر v دی. n موږ او تاسو مخکې هم ویلي وو چې n په خپله د انکسار ضریب دی. n څه شی دی؟ n د انکسار ضریب دی. c چې ده هغه د نور سرعت دی په هوا کې. c چې ده هغه څه شی دی؟ د نور سرعت دی په هوا کې. او وی چې ده هغه په دویم محیط کې د نور سرعت دی. د نور سرعت په هوا کې معلوم دی چې هغه 3 ضرب 10 متر پر سکند دی. څو دی؟ 3 ضرب 10 ضرب 10 متر پر سکند دی. صحیح دی؟ د نور سرعت څه دی؟ د نور سرعت معلوم دی چې 3 ضرب 10 متر پر سکند دی په هوا کې. دغه سی چې ده دا د نور سرعت دی په هوا کې چې هغه یو ثابت قیمت دی. تقسیم پر چا باندې؟ په دویم محیط کې د نور پر سرعت باندې. یعنی موږ غواړو چې د یو محیط څخه وړانګه راسي بل محیط ته. یو محیط مثلا څه شی دی؟ دغه ټوله د نور د انکسار ضریب چې دی هغه د دویم محیط ته د هر دویم محیط ته نسبت هوا ته څه رقم کوو؟ معلوموو. د هر محیط د انکسار ضریب موږ نسبت هوا ته معلوموو. مثلا که زه چیرې غواړم په سیشه کې د نور سرعت معلوم کړم، البته د انکسار ضریب معلوم کړم. که زه چیرې غواړم په یوه سیشه کې یا هم د مثال په توګه په اوبو کې د انکسار ضریب د اوبو د انکسار ضریب زه معلوم کړم چې په اوبو کې وړانګه په څومره سرعت سره حرکت کوي. صحیح دی؟ نو د هغه لپاره به زه راځم د دغه اوبو د انکسار ضریب به نسبت هوا ته معلوموم. د اوبو سرعت به نسبت هوا ته څنګه کوم؟ معلوموم. معنی دا چې دا به معلوموو چې دغه وړانګه
په څومره سرعت سره حرکت کوي په دا اوبو کې نسبت هوا ته چې د دې دغه نسبت په خپله عبارت د انکسار د ضریب څخه دی. نو ځکه خو سی په دغه فورمول کې یو ثابت قیمت دی چې 3000 متر پر سکند یعنی او وی چې ده هغه بیا هغه دویم محیط چې موږ غواړو چې د انکسار ضریب یې معلوم کو په هغه کې د نور سرعت دی وی د نور سرعت دی په دویم محیط کې. که چیرې غواړو چې مثلا په اوبو کې د نور سرعت معلوم کو په چیش کې په اوبو کې د انکسار ضریب معلوم کو د اوبو د انکسار ضریب زه غواړم معلوم کړم نو د اوبو د انکسار ضریب چې معلوموم دغه وی پر ځای باندې به زه دلته څه شی لیکم په اوبو کې د نور سرعت به لیکم د سی پر ځای ثابت قیمت لرو چې 3000 متر پر سکند دی او په وی کې به زه چې شي کوم د نور سرعت به په اوبو کې لیکم چې په اوبو کې نور په څومره سرعت سره حرکت کوي 2 متر پر سکند حرکت کوي. صحیح دی. کله چې بیا دا لوړ قیمت راوخم د لاندې قیمت باندې تقسیم کړم یا دې دواړو ترمنځ نسبت راوباسم دغه بیا په خپله موږ ته په اوبو کې د انکسار ضریب یا د اوبو د انکسار ضریب په لاس راکوي. نو موږ داسې وایو چې د انکسار عمومي فورمول چې دی هغه مساوي کېږي n مساوي کېږي c پر v سره چې n په خپله د انکسار ضریب دی c چې ده هغه په خپله په نور په هوا کې د نور سرعت دی او همدارنګه v چې ده هغه په دویم محیط کې د نور سرعت دی. په دا v کې به تاسو د هغه محیط د نور سرعت ور اچوئ د کم چې تاسو غواړئ ضریب یې لاسته راوړئ. مثلا په هوا کې د نور د مثال په توګه سره زه غواړم چې په د انکسار ضریب راوباسم د چا ده مثلا د هوا ده چې په د هوا د انکسار ضریب څومره دی نو زه راځم سی خو خپله ثابت قیمت دی د وی په ځای کې زه د هوا په هوا کې د نور سرعت ور اچوم. په هوا کې د نور سرعت څو دی 3000 متر پر سکند 3000 متر پر سکند په 3000 متر پر سکند کې باندې تقسیموم جواب څو په لاس راځي یو. نو موږ وایو چې په هوا کې د هوا د انکسار ضریب څو دی یو دی. یا د مثال په توګه غواړم چې په اوبو کې د اوبو د انکسار ضریب پیدا کړم نو د پداوي کې زه د نور سرعت په اوبو کې ور اچوم. صحیح دی. د نور سرعت په اوبو کې څومره دی هغه د وی پر ځای لیکو بیا دا سی راخلو پر وی تقسیموو هر څه چې په لاس راله هغه د اوبو د انکسار ضریب سو. دا و د انکسار ضریب. موږ وایو د انکسار ضریب د دوه شفاف محیطونو ترمنځ د نور د سرعت بدلون دی چې د عمومي فورمول یې n مساوي کېږي c پر v سره. c چې ده هغه د نور سرعت دی په هوا کې او v چې ده هغه په دویم محیط کې د نور سرعت دی. دا و د انکسار ضریب چې په تېرو درسونو کې موږ او تاسو دا پرېښی وو او ویلي مو چې پر دې باندې بیا بحث کوو. نو نن مو د انکسار ضریب ولوستې په دې هیله چې په دې کوم مشکل نه وي. نو د انکسار ضریب په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.